جمهورية أفغانستان الإسلامية. تازه خبر د کونړ د زلزلې شهیدان له 2000 واوښتل. بلخوا کابل ته د قطر لخوا د ښځې په لاس مرسته او غبرګونونه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د کونړ په نورګل ولسوالۍ مزار درې د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل درې چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ په زلزله ځپلو ساحو کې تر دې دمه په ویجاړو شوو کورونو کې د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې د سلګونه شهیدانو جسدونه راایستل شوي چې له دې سره د ټولو شهیدانو شمیر 2215 ته او د زخمیانو 3640 ته پورته شوی. د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په مختلفو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوې او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم شکل جریان لري. بلخوا د کونړ زلزله ځپلو ته د قطر بشري مرستې ورسېدې. د قطر د امیر شیخ تمیم په لارښوونه د دغه هیواد بشري مرستې په 4 الوتکو کې کابل ته ورسېدې. په دې مرستو کې ګرځنده روغتیايي مرکزونه، طبي تجهیزات، د استوګنې لپاره اړین توکي او یو شمېر نور توکي شامل دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه مرستې د قطر د پراختیايي صندوق لخوا برابر شوي او شاوخوا 11,000 اړمنو کسانو ته به ورسیږي. د قطر دولت د دې مرستو په اړه ویلي یا د مرستې د قطر دولت لخوا د هوایي پول د عملیاتو یوه برخه ده چې موخه د افغان ورور ملت له کړاوونو سره مرسته ده. افغانستان ته د قطر د پلاوي د مرستو رسولو مشري د دغه هیواد د نړیوالې همکارۍ د دولت وزیر مریم کوله. دوی ویلي چې د افغانانو سره د مرستې د دوامداره ملاتړ په چوکاټ کې ترسره کیږي. د هغه سفر د افغانانو ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي او خلکو ویلي چې قطر په دې کار سره افغان حکومت ته وښوده چې ښځې هم دا وړتیا لري چې هره برخه کې کار وکړي. افغانانو یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې ښځینه طبقه ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د دوی په وینا چې همدا د ښځینه ډاکټرانو برکت و چې نن ورځ د کونړ سرګونه ښځینه زلزله ځپلی علاج وشو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.